د مومن سپورتس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو کوربه ستاسو دوست ابراهیم مومن ستاسو خدمت کې دی له یوې بلې نوې ویډیو سره. دوستانو راځو د ویډیو په اړه او په ډېره معلومات درکړو چې زیمبابوې ولې له افغان کرکټ بورډ سره وړاندې شوي 15 اوریزه سیالۍ لغوه اعلان کړې. زیمبابوې په دې کار سره د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه بچت کړه. د شل شوي لطف الله سترنزي په مشرۍ زیمبابوې سره 15 اوریزه لوبې په اګست میاشت کې پلان شوې وې. جالبه دا وه چې موږ د پولې ټک ته ناست وو، خو د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس د دې لوبو لګښت ان د زیمبابوې په کوربهتوب افغان کرکټ بورډ په غاړه اخیستی و، خو زیمبابوې ترې د کرونا له کبله اوس انکار کړی. بله جالبه او د بې پلانۍ خبره دا وه چې کرکټ بورډ دغه لوبې د اسټرالیا په کوربهتوب 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام ته د تعریف موخه برابرې کړې وې چې دغه جام اوس 2022 کال ته وځنډېد. بله دا چې زیاتره لوبډلې له اف ټي پي سیالیو پرته له ښکته لوبډلو سره په اسانۍ لوبې نه کوي، خو دا چې د لطف الله ستانکزي په مشرۍ اداره کم ظرفیته وه نو په درجه بندۍ کې له ښکته لوبډلو سره لوبې برابرولې او هم د اسټرالیا یا نیوزیلینډ په ځای یې غوښتل زیمبابوې کې نړیوال جام ته تمرینات وکړي. په کار دا و چې د اسټرالیا په کوربهتوب د نړیوال جام لغوه کېدو وروسته افغانستان دغه لوبې لغوه کړی وی، خو دا لوبې په خپله زیمبابوې لغوه کړې او له همدې کبله یې په افغانستان رحم وکړ او د افغانستان بودیجه یې په یوه بې فایدې سیریز لغوه کولو سره د افغانستان لپاره بچت کړه. د یادونې وړ ده چې سږکال افغان کرکټ بورډ هند کې له آیرلینډ سره یوه ټیسټ سیالۍ هم لرله، خو د شړل شوي اجرایوي مشر لطف الله ستانکزي په مشرۍ د بودیجې د کمښت له کبله د ټیسټ لوبې په ځای آیرلینډ سره 3 اوریزه لوبې وشوې چې 2 افغانستان او 1 آیرلینډ وګټله. د یادونې وړ ده چې افغانستان ته تر 2023 کال پورې په 15 کلنه اف ټي پي کې یوازې 14 ټیسټ سیالۍ ورکړل شوي دي چې د کرکټ بورډ د بې کفایتۍ له کبله له آیرلینډ سره د یوې ټیسټ لوبې لغوه کول د افغانستان سره د لطف الله ستانکزي په مشرۍ خیانت و.